د یو مسلمان ورور غیبت کول. دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وشوه چې ای د الله رسوله غیبت څه شی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل خپل ورور په داسې څه یادول چې هغه یې بد ګڼي غیبت دی. پوښتنه وشوه چې ای د الله رسوله ما په دې پوه کړه چې که دغه خبره چې زه یې وایم زما په ورور کې موجوده وي بیا هم غیبت دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل که چیرې هغه څه چې ته یې وایې ستا په ورور کې موجود وي نو تا یې غیبت وکړ او که پکې نه وي نو تا پرې بهتان ولګوه. کتاب ترمذي شریف. هغه څوک چې په چا پورې بهتان وایي یا یې غیبت کوي د قیامت په ورځ به دغه انسان ته هم عملنامه ورکړل شي. دی به په خپل عملنامه کې وګوري چې په ده پورې زنا، غلا، لواطت، د شرابو څښاک او د مور و پلار نافرماني لیکل شوي وي او دی به حیران پاته شي چې دا هر څه له کومه شوه. زه خو صالح عابد انسان وم نو د کائناتو ستر رب ته به عرض وکړي چې ای ربه دا هر څه زما په عملنامه کې له کومه شوه او وایي به ای ربه ستا په ذات مې دې قسم وي ما نه زنا کړې ده، نه مې غلا کړې ده، نه مې لواطت کړی دی، نه مې شراب څښلی دي او نه مې هم د مور و پلار نافرماني کړې ده. نو بیا ولې دا زما په عملنامه کې اضافه شوي دي؟ الله تعالی به ورته وفرمایي تا په فلانکي سړي پسې د زنا تهمت او بهتان ویلی و نو ستا یو څه قبول شوي عبادات تا هغه ته ورکړل او په خپل عملنامه کې دي د هغه د زنا تهمت ولیکل شو او په نورو خلکو پسې دي د غلا، لواطت، د شرابو د څښاک او د مور و پلار د نافرمانۍ غیبت کړی و. نو ستا د همدې غیبت له امله هغه ستا قبول شوي لمونځونه، روژې او نور عبادات تا د هغوی عملنامو ته ولیږل او په خپل عملنامه کې دي د هغوی بد اعمال ولیکل. نو دا هغه ستا د بهتان او غیبت نتیجه ده. ته به دوزخ ته ځې او هغوی چې تا خپل اعمال ورکړل هغوی به جنت ته ځي. استغفر الله. او د غیبت په اړه علما کرام ویلي دي که څوک د غیبت په تاوان او سزا خبر شي نو هغه به هیڅکله غیبت ونه کړي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې د سورة الحجرات په 12 آیات کې موږ ته حکم کړی دی چې تاسو د یو بل غیبت مه کوئ او د مړو غوښې مه خورئ. حضرت موسی علیه السلام ته الله جل جلاله وفرمایل هغه څوک چې غیبت کوي که څه هم هغه توبه وباسي او زه مغفرت ورته وکړم بیا هم هغه آخري انسان دی چې جنت ته به داخلیږي. او که څوک پر غیبت مړ شي یعنی د مرګ نه مخکې توبه نه وي ایستلې او د هغه چا څخه یې عفو نه وي غوښتې چې دی غیبت کړی نو هغه به اول دوزخ ته ننوځي. غیبت داسې مثال لري لکه یو څوک چې خپلې نیکۍ غورځوي. یعنی ته چې د هر چا غیبت کوې نو ستا نیکیانې و هغه چا ته ځي کوم چې ته یې غیبت کوي. د قیامت په میدان به یو چا ته خپله عملنامه ورکړل شي خو د هغه په عملنامه کې به د نیکۍ حصه سپینه پاکه وي. هغه به نارې چیغې کړي چې زما نیکیانې، زما لمونځونه او زکاتونه، حجونه، خیراتونه، طاعتونه او روژې چیرته دي؟ هغه ته به وویل شي چې تا غیبتونه کول او الله جل جلاله ستا په غیبتونو خبر و نو ستا نیکیانې و هغه چا ته ورکړې کوم چې تا غیبتونه کول. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې الله جل جلاله هغه کور او د هغه کور اهل نه خوښوي کوم چې په هغه کې غوښې خوړل کیږي. یعنی هغه کور او انسانان چې په هغه کې د خلکو غیبت کیږي. او متاسفانه زموږ ښځې او مشران د بیکارۍ په وجه ټول په دغه ګناه اخته دي ځکه د ښځې په حق کې د لاس کار کول سنت راغلی دی چې هغه اخته وي او غیبت ورڅخه هیر وي. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله ویلی دي که چېرته ما غیبت کولی نو ما به د مور و پلار په حق کې غیبت کولی چې نیکانې مې و هغوی ته ورسیږي خو بیا یې هم نه کوم. او حضرت امام حسن بصري رحمه الله ته یو چا وویل چې فلانی ستا غیبت کوي. هغه د خوشحالۍ نه یو لوی غاب حلوا تیاره کړه او هغه چا ته یې په تحفه کې وروړل کوم چې د ده مبارک غیبت یې کړی و. هغه ته یې وویل ما ته خبر راورسېدی چې تا ما ته نیکۍ رالیږلې دي او د هغه نیکۍ په مقابل کې ما تا ته دغه حلوا راوړه. هغه ورته وویل ما تا ته هیڅ نیکۍ نه دي درکړي. نو حضرت امام حسن بصري رحمه الله ورته وویل چې تا زما غیبت کړی و او ستا نیکیانې ما ته راغلې. ګرانو مسلمانانو ورونو، ځینې داسې ګناهونه دي چې یوازې په توبه ویستلو سره بخښل کیږي
خو غیبت داسې ګناه ده چې یوازې په توبه ویستلو سره نه بخښل کیږي تر څو چې له هغه تن څخه بخښنه ونه غوښتل شي چې غیبت یې شوی وي. اوس پوښتنه دا ده چې زموږ په ټولنه کې غیبت ولې رواج ګرځېدلی؟ د دې یو عالم څومره ښه جواب ورکړی. زموږ په ټولنه کې د غیبت اصلي لامل دا دی چې یو پر بل ښه نیت نه لرو، له بغض او حسد څخه مو زړونه ډک دي. ګرانه مسلمان وروره، د غیبت څخه څنګه ځان خلاصولی شو؟ ګوره چې په ژوند کې د چا څخه نفرت وي، بس خپل په مجلس کې د هغه کس بیخي بحث او یادونه مه کوه، ځکه په ټول عمر کې زموږ څخه په هغه چا پسې غیبت کیږي چې نفرت ترې لرو او یا یې دردولی یو، او موږ په غصه کې د هغه غیبت کوو او خپل عبادتونه او نیکۍ هم ورلیکو. راځئ خپل د ملګرو مجلسونه په ښه خندا او ګپو سره ښایسته کړئ، په غیبت سره یې مه خرابوئ. الله جل جلاله دې موږ ټول خپل په فضل سره نور د غیبت کولو څخه وساتي. آمین یا رب العالمین. ګران ورونو، په دې بیان کې مو د تعلیم القرآن اسلامي معلوماتو څخه هم اخذ کړی. د حکایات مثنوي شریف فیسبوک باندې لخوا وړاندې کیږي.